قدرمن لیدونکو السلام علیکم. دا هم تازه خبر. د پاکستانی پوځ اعلامیه کې راغلي د افغانستان له خاورې راباندې برید شوی. دا ډول پیښې باید تکرار نشي. د پاکستان د پوځ رسنیز دفتر ISPR په یو اعلامیه کې ویلي یو شمېر وسلوالو هڅه کړې چې کورمه ایجنسي کې پر ډیورنډ کرښه پاکستان ته واوړي چې له کبله یې هلته له پاکستاني پوځیانو سره وسلواله نښته شوې. اعلامیه کې زیاته شوې چې دې پیښه کې 2 پاکستاني پوځیان وژل شوي، خو پاکستان ته د دې وسلوالو د اوښتو مخه نیول شوې. د پاکستان پوځ وایي دا پیښه غندي او تمه لري چې افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې داسې پیښې باید تکرار نشي. BBC د پاکستان پوځ د دې ادعا په اړه د افغان طالبانو غبرګون وغوښت، خو دې ډلې تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. په تیرو څو کلونو کې د افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو چارواکو بیا د یو او بل خاورې د وسلوالو ورتلو او بریدونو ادعا کوله، خو د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تېره اونۍ کابل کې له طالب چارواکو سره تر لیدنې وروسته اسلام آباد کې خبریانو ته وویل اوس فضا بدله شوې او د افغانستان نویو واکمنانو د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیات معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.